هغه کوي هغه بمبارۍ او هغه کیسې چې تاسو کوئ یاست خولې مې پټې پرې نیولې دي هېڅ غږ نه ورته کوئ یاست نن یې هغه د هغه حال ډېر ویاړ کوو په دې باندې چې په طالبانو باندې بمبارۍ کوي د پنجاب په غلامان که زه د افغانستان یو کماندان وای او دولت کې د نظامي قوت د ما په لاس کې وای او تا راته داسې په د څڼو کې ګوتې ویلی پوه شوې وای څه عمل مې به در سره کړی و طالبه د ښځې فرق نشته زوی مړې ته مسلمان یې الحمدلله یاره ښځې سره خو تا فرق نه کېږي ښځې هم کوڅې وي دا هم بلبل ویښته دې رابرېږي دا سنت د نبي علیه السلام سنت دی دا سنت طریقه د لیونۍ آیتونه دي چې ستا بریتونه دا رقم دي ما ماښام دا زیرناب د انصافات خو هم لږ ضرور دی که نور نو تا په سر کې سپږې وروره سمه منډۍ در کې جوړه شوې دی نو نبي علیه السلام خو داسې نه و پاک ستره به و تا نه خو داسې یو بوی ځي چې څوک در نږدې شي د تخرګونه دي داسې ببر دي وروره د کوپارې دي وګوره شکل ته دي وګوره دا نبي علیه السلام دا شی کول چې ته په کلچه کې ړنګې کا چې د پنجاب بومونه راوړه خلک مې ستا ته پرېتو صفا دی شکر دی تا نه زه صفا یم تا نه مې لاسونه هم پاک دي تا نه مې وجود هم پاک دی تا قتل کړی ما قتل نه دی کړی زه به دا نازېږم دا ستا غوندې خلک زه ډېر په خوند قتلوم الله موږ ته ویل چې منافقین یاست موږ ته هم دا الله ویلي چې وطن سره مینه فرض دی و حبل من الایمان پوه چې وطن سره مینه وکړئ هر هغه څوک چې خیل وي په دا سر یولی تا مرګ موږ ته روا دی وروره موږ ته هم روا ده راسه خو که نه د افغانستان ته راسه پسکاوڼه ته چیرې یې پسکاوڼ بچیه په ادبیاتو غږېږه پسکاوڼه بېسواده بچیه د تا د ټوپک څوک درکوي بېغیرته په اسلام خبر یې بېغیرته په اسلام خبر یې الحمدلله خبر نور نه و موجود طالب نوم نشان نه و موجود چې مونږ افغانانو انګریزانو هډوکي په دا خیبر غرو کې ماتول تا ګوند د موټر ګوند چې راوتلی د میکروب د جراثیم د اسلام نه مو جهاد نه دی خلکو نه ورکړو جهاد دی وشرمولو ښځو کلي پښتون دی چې ولې دا واچول ګوره ورته ښځو کلي پښتون دی چې دا واچول یو دکه پښتون بې ننګي نه دی کړی کوڅې نه کوله تا وکړله پنجاب غلام تا حکومت غوږ ونیسه پنجاب د تا حکومت ړنګ کړل او همغه پنجابي په خلاف کراچۍ کې اډې ورکړلې همغه پنجابي په غېږه کې ننتلی تا غوندې بېغیرته مسلمان تا غوندې دعوس سړی په دنیا کې هم بل نشته بېناموسه انسانه دا داسې بېناموسو افغانانو لکه دا تاسې ځان ته افغان او داسې خلکو دا کفار بېناموسه خو ته یې د بېناموسه بچی حیبتي حیبتي ځناور درنمودي زامن است بړوګانو دغه د هندوستان زمن است موږ ته کم نه است معلوم د هغو باندې دونه غټه خېټه دې کړې ده مونږ ویاړ کوو هندوستان ماته پنتون جوړ کړی دی غوږ ونیسه هندوستان ماته پنتون جوړوي ماته وروره ډاکټر رالیږي ماته انجینر رالیږي ما سره مرستې کوي ماته ټانګ راکوي ماته تیاره ته څه شی ته څه شی د پنجاب پولیس راوړې ما وطن کې استعمالوي اسلام یې در څه یوړی زمړی بارود خو دلته وګوره د افغانانو کورونه بمبارېږي ولې سر غوږ ونیسه ورک که دې خبره نه به تېر شو پاکستان سره مینه لرې که هندوستان سره د تا خبر کوم زه د اسلامي ملک سره مینه لرم چې په کوم ځای کې مدارس اسلام آباد وي هغه سره مینه لرم پاکستان اسلامي ملک دی خو د اسلامي ملک دی تا دې مخ تور شي چې هغه قانون اسلامي دی چې څه تا دې مالې مخ تور شي چې هغه قانون اسلامي دی د پاکستان کوم قانون شه د پاکستان قانون اسلامي دی اسلامي هم پکښې دی غیر اسلامي هم پکښې دی تا دې مخ تور شي چې غیر اسلامي نه دی د انګریز قانون نه دی د هندوستان کوم قانون اسلامي دی مو د هندوستان ګوره هندوستان کې د افغانستان نه او د پاکستان نه مسلمانان ډېر دي مونږ د اسلام د هغه کې کار نه لرو مونږ انسانیت په کار دی مونږ سره دوستي کوي ما سره چې کافر مرسته وکړي هغه کافر دی ګوره هندو دی په هغه باندې ما ته پنتون جوړوي ما ته ډاکټر رالیږي ما سره ښه دوستي کوي پاکستان په خوله کلمه وایي
دی ورځي ما وطنوال وژني ما په وطن کې بمونه خلاصوي ما مسجد ړنګوي ما سړک ړنګوي نو د دې مسلمانۍ کې امتیاز یې وکم دی تا نه اسرائیل هم ښه ده اسرائیل ډېر یوه خبره خو خبره واورې که نه اورې تا خبره د مسلمانو اورېدل یې نه غواړم خو وی وایه پوه شې مقابل لورې ته به جواب درکوم خبره واوره اسلام نقطه ګوره سر نه خلاصوې مهرباني مسلمانو کافر دوست جوړېدی سي که نسي جوړېدی یاره تر تا غوندې مسلمان سیک هم ښه بولم اسرائیل هم ښه بولم صفا ښه که نه جوړېږي هم ما غوندې مسلمان ته ځان ته مسلمان وایه زه د تا نه سیک اسرائیل ښه بولم هغه هندو مودي نه ده هندو مودي ته زه سلام کوم په تا نلت در باندې وایم تا او هغه هندو دواړه پر دارک سر ولم ستی مرګ موږ ته روا دی خدای دې راوله نو خدای دې بیا ولې وایي چې بمبریانې کوي بمبریانې خو به خوند کوي چې د پنجاب بارود راوړی د پنجاب غلام یې نه به کوي غلام در واچوو غلام در واچوو پر مظلوم ولس زده کوي پښتون غوږ ونیسه پښتون کې خو ډېر غیرت و ایمان وي چوکټ نه به نه وو زه راشه پنجاب کې باز کوو غیرت نشته پښتون کې ستا غوږ ونیسه وایه غیرت په تا کې نشته ښځو کلي دې واچول ما خو نه دي ژولي ښځو چیرې یې ته ځای راوشه ځای خبرې ته غوږ شه بحث کوې که جنګ ته راغلی نه ته غلط خبرې غوږ په ادبیاتو باندې بحث کوو خبرې ته غوږ ونیسه افغانستان کې تا نظام و که نه موجود تا د طالب نظام و که نه و لسپوڅې حکومت بالکل چا دې تا په خلاف باندې اډې ورکړلې امریکا ته که دې پاکستان اډې نه وی ورکړې تا ته امریکا راتلی شوه ټیک ده چې ما په کور کې څوک نه درلودلی بیا نه شو راتللی اډې د زر وار ورکړې وای چې دورې منافقین نه وای موجود نه شو راتللی دا رقم خاینان موجود سوله اسلام په جامه کې هغوی دا په لاس کې و امریکا خو تا راوسته ورته غره ته وختلې وطن دې ورپرېښو امریکا ته امریکا خو تا راوسته نو اوس یې سات اوس خو وروره دا نظام راغلو منځ ته اشرف غني راوسته اشرف غني خو نه و موجود ته لاړې غره ته تا به جهاد کړی و که د امریکا سره ولې دې ورپرېښو ټانک تا سره و طیاره تا سره وه ولس تا سره و تا خو ما ولس وشرمولو غره ته وتښولې وروره امریکا دې راوستله وروره پنجاب په پلتګه کې نه دی هغه پنجابی چې تا نظام یې تا ملا برادر په ټانګو ته یې واچولو لاسونه یې ورباندې وتړل هغه پنجابي په غېږه کې ناست امریکا خو تا راوسته پوستې زده زموږ ولوې خبره وه ولس ما وژغورئ له غلامۍ څه ولس ما له عیسویته وژغورئ په کابل کې نن تا ژغورنې دی موږ توبه دی تا خیر دی موږ توبه دی وروره شر مه رسوه فساد مه رسوه تا خیر دی موږ توبه دی چیرې یې چیرې یې راولې چیرې یې بره چیرې یې د تذکیره راوشی په خارج ملک کې د خالي کبابو نه د شرابو نه د خورې بلا حساب نه مني د څڼې دي بلبل څڼې دي خاورې شخه به د منظور پښتون څنګه ارزوې منظور پښتون بړوا سړی دي څه کوي یار بړوا سړی دی وایي ورې پښتانو دا وګورئ دا خبیثات منظور پښتون خو مودي نه دی که نه غوږ ونیسه ته خو مودي خلاف دې وکړو ښه زه ما باندې دې هم کافر ټپه وویله شرابي دې وګڼله منظور پښتون خو پښتون دی ښه ګیره هم لري ګیره تا نه غټه ګیره دی او د پښتنو استازیتوب کوي چیرې یې غوږ شه خبرې ته غوږ شه ښه پښتو ژبه وایي ټول پښتانه ملاتړ کوي نوي مینو د پښتون قام ورسره ولاړ دی بلکې امیر دی ته د منظور پښتون ملاتړ کوې که نه کوې ته ما ته دا یو جواب راکړه ته اوس یې چیرې ته ته خپله شا د مخ دې لرې که د کیمرې نه دا د سپګن را مخته که ته لرې که د مخ دې د سپګن را مخته افغانستان دومره خوا به دېږي ته اوس یې چیرې ته اوس یې چیرې چیرې اوسې ته چیرې امریکا او په یورپ کې اوس خپل شرابونه او کبابونه خوري چې افغانانو د ولس له طمع نه یاست خپل ډالر خالي جیب ته اچوي افغانستان ته درشم د خرو کارونه به زه په تاسو کوم خوشحایي به پټیو ته در باندې وړم کتې به در باندې جارقلم غوندې به تړو جارقلم غوندې نر زمری او جارقلم دې زنده‌باد وای دې پټین زمنو و دې پټین بجیا ولا نر
په خدای نر څنګه سو سم سو اوس مسلمان سو هغه لکه ته دغه رقم انسان و هغه ګوره بې غیرته او کاش کې دا ټوپکې در باندې راړولی وای په د مزغو وشتي وای پوه شو بې غیرتوب یې وکړو خو مونږ توهین نه ورته کوو زنده‌باد دي وي اسلام ته ګوره اسلام یو جلا خبره واوره ما دوه خبرو ته پرېږدې د سپکن را مخته که لږ د سپکن را مخته خبرو ته ما پرېږده مو خبره ته د اسلام یو څومره زور ده 50 په بغارو دي که نه دي زه شکر دی کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله زه مسلمان یم مور و پلار مې مسلمان دي زه اسلام تا پورې تړلی نه بولم ما اسلام تا بدنامه کړی دی ازبره دی خدای نور موږ دین ما بدنامه مونږ پاکوالي وشرموله غوږ ونیسه غیرت ګوره پښتون ډېر غیرتي قام دی خپل دشمن سره دوستي نه کوي تاسو پاکستان یې مونږ 50 کلن دشمن دی قانون یې د انګریز دی هغه دوستي کوئ هغو ته مسلمان وایي دغه منظور پښتون چې د ټولو پښتانو لیډر دی تاسو د منظور پښتون ملاتړ هم نه کوئ مودي خواست یې رنګه مودي کافر دی افغانستان ولس باندې دا رقم حال د لرو بر پښتون نارې ویل خبره واوره وروره ته ماته ملکونه 50 دولتونه خو تا راوستل تا نظام وکنه نه اشرف غني و نه کرزی و تاسې وایي و طالبانو اوس بګنو چې ما سره تا یې ول ملاتړ وکړو ته ولې ورسره ودرېدلې ته څنګه ځان ته مسلمان وایې چې تا ما وطن ته امریکایانو ته ور پرېښودلو ما دشمن په غېږه کې پرېوتلې 50 کلن دشمن پنجابي زه درته وایم چې اسرائیل هم په تاسو باندې ډز کوي اسرائیل ملاتړ به هم کوم بالکل سردار صاحب یو خبر درته کوم مهرباني خوشکې به نه کوو جنګ به نه کوو ته ګور له جذبې کار اخلې نه اخلم په دلیل و منطق غږېږه زه والله که بې غلطه خبره وکړم حق به وایو شاباس ګوره موږ ته مسلمانان یې په اسلام خو ځان خبرول څه مسلمانۍ کې شک دی ته نه پښتون یې نه مسلمان یې زه مسلمان یم زه پښتون یم زه افغان یم شاباس د کلمې مقصد معنا راته وښیه ما کلمه تا پورې تړاو نه لري یو سوچه مسلمان راشي چې لاسونه یې په وینو نه وي سره قتل یې نه وي کړی زه تا خبرې ما ته ارزښت نه لري ټیک ته دونه خلک تا ته ګوري تا ته د کلمې معنا او مقصد نه معلومېږي کلمه راته ووایه زه د خلکو ته وایم ملګرو او لرو بر پښتانه یو نالت پرې ولیکئ ووایئ چې مرګ په هیبتي ځناور اوس به وګورې دا خلک چې ما ملاتړ کوي که تا ملاتړ ګوره مرګ په هیبتي ځناور ولیکئ ورته ولس کہیں وہ یہ جو تعلیم کر دی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کار یو الاسلام سره سید بیا د مات را خبرو کنه تا ته دی ولیکي د چا کنځل وکړه څه د چا کنځل وکړل تاسو کې چیرې وکړه د اوسې چې د کنځل وکړل خبره واوره ته ګوره سر خلاص که ته ما ته اوله کلمه خالي ووایه زه تا ته د دین په مورد بیخي غږېږم نه ته کافر نو په دین خبر نه یم ته کافر یې یو ښه کلک پښتون وي چې ما نه د کلمې سوال وکړي هغه ته زه جواب ورکوم زه الحمدلله مسلمان یم کلمه مې اوله درته وویله لا اله الا الله محمد رسول الله ته نوره ما باندې حق نه لري او که چېرته دیني بحث کوې بیا لسې چل وکړه شمشاد ټلویزیون کې مونږه مفتیان ناست دي په محکمو کې ناست دي که ته دومره نر وې راشه هغو سره په دیني بحث دی هغه وکړه زه نور عالم نه یم ته ما ته ګوره په کلمه سړی مسلمانېږي کلمه تا غلطه اوس څوم وویله بیا ووایه څنګه دې وویله سمې ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شیطان د تا ته مې ګوته درسیخه کړه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول راشه ما سره په عربي خبرې وکړه ځه بیخي به د پښتو نه پکې دیر شو شلو عربي د قرآن ژبه دی راځه پول عربۍ ته رځو یا شلو اکبر حیوان حیبتي ویج اکبر حیوان حیبتي اکبر حیوان فی العالم عربي وایه ما ته پښتو ختمه ده په قرآني ژبه خبرې کوو راځه انت حمار بالصوره حمار ابوب من انت حيوان حيبتي زنور من انت حيوان ملا غنبر من انت ما يعرف ابدا اسلام ولد يا ووتا يا زمانه خبره وارته ما خبرنا اكبر حيوان حيبتي زنور ده اكبر حيوان ملا غنبر ده ما في عيون اكبر شيطان في العالم لعنة الوجه
دغته ورکه حیبتي تشکنځل مه کوه د خپله کیمره سپګن ته ورکه سپګن ته لرې شه ته دې کیمرې یو رغپېږي په بل به نه غپېږي د خپله که کیمره د خپله که دې شه دې غړپ دې وغن د خپله که کیمره سپګن ته ورکه سپګن ته اشرف غني دې پاک